په راتلونکو 2 کلونو کې به د افغانستان د بوټ جوړولو سکتور ځان بسیاینې ته ورسیږي. دغه سکتور مسؤلین خوښ دي چې دا مهال د کابل په ګډون په ټول هیواد کې 200 کارخونې د بوټونو د تولید په برخه کې فعالیت کوي او هر کال 38 میلیونه جوړې بوټ تولیدوي. په دې کارخونو کې دا مهال 1000 کسان په دندو بوخت دي. مارکت بسیار کم است. ما در حدود 10% نیازمندی های افغانستان فعلا تامین میکنیم، ولی ظرفیت اصلی ما بالای 38 میلیون جوره بوت از سالانه اگر مارکت باشه که ما تولید بکنیم و اگر ما حمایت شویم انشالله تا 2 سال آینده به خودکفایی کامل میرسیم. دغه سکتور د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ هر کال 18 میلیارد افغانۍ د بوټونو او چپلکو په برخه کې له هیواد څخه بهر ځي. د بوټونو د کارخونو د اتحادیې په باور که د سوداګرۍ وزارت له لوري په بهرنیو تولیداتو تعرفه لوړه شي، په کور دننه به د بوټونو د ظرفیت د تولید کچه به د کال 80 میلیونه جوړې بوټونو ته ورسیږي. اصناف مختلفه از جمله حرفه بودوزی را مورد توجه قرار بدن که واقعا حداقل فعلا که سالانه بیشتر از 18 میلیارد پول افغانی که بابت خرید انواع پاپوش از کشور میره بیرون ای داخل افغانستان حفظ شوه به گردش بیاید. د افغاني بوټونو یو تن اخیستونکی خوښ دی چې د هیواد له تولیداتو څخه ګټه پورته کوي، ځکه په کور دننه تولیدونکي بوټونه د بهرنیو تولیداتو په پرتله لوړ کیفیت لري. او جوشیر ته د خپل وطني بوټان پس راغلی یم، یو نیم کال مخکې م راغلی وم. بوټان مې اخیستی و، ډېر ښه کیفیت لري. نظر په چینایي بوټان یا نور بوټان چې دي هغوی ډېر زر یې منځه ځي، خو دا تقریبا یو نیم کال مخکې راغلی یم، اوس هم راسره دی، اوس بیا راغلی یم چې بیا یې واخلم. محمد اسلم چې د بوټونو په کارخونه کې کار کوي، د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي په دې بریالی شوی دی چې د بوټونو جوړول زده کړي او د ورځې 300 افغانۍ عاید ترلاسه کړي. دمی کار سب تله میزنیم، تله جور میکنیم دیگه، موادش از فوم است، تکسون. روزانه دیگه دینیم اینجا در حدود 300 یا 400 الا کارگر هستیم. مدت 3 سال دین شاگردی کردیم، خلیفه شدیم. حال فعلا 6000 ماش داریم ماهانه. وضعیت اقتصادی شکر فضل خدا الحمدلله خوبه. د بوټونو تولیدونکي بیا په هیوادوالو غږ کوي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي ترڅو د افغانستان د بوټونو کارخونې خودکفایی ته ورسیږي. مردم ما باید علاقمند شوند به تولیدات وطن. وقتی که مردم ما علاقمند بود و ما تشویق میشیم، ما شاید خیلی بهترین بوت‌ها را اینجا جور کنیم. شاید از لحاظ کیفیتی و دیزاینری ما بهترین بوت‌ها را جور میکنیم. در اینجا فعلا خب ما 4 نفر هستیم. سابق که بود 10-20 نفر کار میکردیم. یا تقریبا کار و عمر ما دمی کسب تیر شده، تقریبا 30-40 سال 100% ما کار کردیم. دا مهال په هیواد کې د بوټونو کارخونې یوازې د بازار 10 سلنه اړتیا پوره کولی شي. د کارخونو مسؤلین د اسلامي امارت د ملاتړ غوښتونکي دي او د دې امکان شتون لري چې ډیر ژر دغه سکتور خودکفا شي.